چې دلته په چا پسې قصې نه کېږي چې به په ما پسې قصې نه کېږي دلته په چا پسې قصې نه کېږي چې به په ما پسې قصې نه کېږي او د افغان نامه کې څه رقم تاثیر دی شایانه د افغان نامه کې څه رقم تاثیر دی زه یې اخلم او ستا خوله سېزلی کېږي لوی لوی فکرونه د شیلا ارګانیک چې کوم زمونږه د دې وطن یو بل برانډ به وي د هغې د پرانستې په دستوره کې مونږ راغونډ شوي وو او د دې په شا باندې چې زمونږ د کمرور ویژن دی سوچ دی یا د هغه اعلی عرفه فکر دی نو هغه د پښتون وطن په درد باندې دردېدلی شاعر دی هغه د دې وطن ریښتونی غني شاعر دی زه خبره کومه د زید الرحمن عجز صاحب وایي چې عجز یمه که هر څومره څوک بد را سره وکړي عجز یمه که هر څومره څوک بد را سره وکړي خیرو ته مې زړه نه کېږي دعا ته مې زړه کېږي داسې کوي یو څو شعرونه خپل وایم درمان صاحب کوشش به دا کوو ګرمي ده نو چې ملګري په تکلیف هم نشي زمونږ درمان صاحب خدای ګواه دی یوه جذبه چې زمونږ د ناستې ولاړې نه د خبرې نه څوک تکلیف نشي د چا دل ازاري ونه شي نو زر به مونږ کوشش کوو چې تاسو ډېر په ټایم راغلي یئ نو چې تاسو ته سزا در نه کړو درمان صاحب یو څو شعرونه دي چې د وطن غرونه دې نه سېزلی کېږي د وطن غرونه دې نه سېزلی کېږي زما هم ورسره زړه سېزلی کېږي د وطن غرونه دې نه سېزلی کېږي زما هم ورسره زړه سېزلی کېږي او دې کې شک نشته چې زه به هم لمبه شم خو دا ستا به هم باڼه سېزلی کېږي دې کې شک نشته ځوانانو چې زه به هم لمبه شم خو دا ستا به هم باڼه سېزلی کېږي او څو شعرونه د خټک مې زمزمه کړو څو ذهنونه پښتانه سېزلی کېږي څو شعرونه د خټک مې زمزمه کړه څو ذهنونه پښتانه سېزلی کېږي او د هندوانو مړی مړ شي نو سېزي زما قام په ژوندانه سېزلی کېږي د هندوانو مړی مړ شي نو سېزي زما قام په ژوندانه سېزلی کېږي او پښتونخوا یې راله داسې غرغنډه کړه پکې غر چنار رانجړه سېزلی کېږي او د افغان نامه کې څه رقم تاثیر دی شایانه د افغان نامه کې څه رقم تاثیر دی زه یې اخلم او ستا خوله سېزلی کېږي قام خو پکې پوه دی د افغان نامه کې څه رقم تاثیر دی زه یې اخلم او ستا خوله سېزلی کېږي او ستاسو د جذبې چې وګورم یو دوه شعرونه راته پخواني رایادېږي چې دلته په چا پسې قصې نه کېږي چې به په ما پسې قصې نه کېږي دلته په چا پسې قصې نه کېږي چې به په ما پسې قصې نه کېږي او ته نه بیبې نه لالای ځوانه خود به نو تا پسې قصې نه کېږي ته نه بیبې نه لالای ځوانه خود به نو تا پسې قصې نه کېږي او په مکمله توګه هیر شو رانه خو بې وفا پسې قصې نه کېږي او موږ که خپل عدم صحیح وروزو بیا به هوا پسې قصې نه کېږي او دلته انسان داسې دهشت خور کو چې اوس په بلا پسې قصې نه کېږي او افغانه ستا قصې رښتیا وي او په رښتیا پسې قصې نه کېږي ستا انتظار د سایبیریا د جیلونو نه یخ زه چې اور واخلم پېښور شم نو غزل ولیکم درمان صاحب راځه چې لږ په خپله مینه ننګ وکړو راځه چې سریام د سترګو جنګ وکړو راځه او راځه د خوشحال خیلو ایمان هغه پاتې نه دی راځه چې ننواتې پاورنګ وکړو راځه ماماجي راځه د خوشحال خیلو ایمان هغه پاتې نه دی راځه چې ننواتې پاورنګ وکړو راځه هم د دغې سره وایم ستا دلبر یمه خدایه دا په کومه بلا سر یمه او ما باندې یارانو کرښې مه راښکوي زه خو د هر چا یم پېښور یم زلفو سوري ته د سور انګار خبرې کوي ماماجي د زلفو سوري ته د سور انګار خبرې کوي خو د حالاتو په لمبو نه دي د زغل ملګري او د چا خپې ماتې وي د چا لارې ته ملا ماته وه ما به تر څو پورې په ځان پسې راښکل ملګري ډېر شاعر باورو په دې وطن کې چې څوک عجز یې هغه د هر چا خوښي خو چې لږ ښه شي که نه نو هغه به یې د هر چا په سترګو کې ازغی وګورې عجزه زه هغه ورځې نه یارېږم چې ته مالداره شې او بیا مونږ تا پسې کیسې شروع کړو اورې خو به هر حال د دې نه به کله هم نه یارېږئ په خپله خبره باندې لکه ونه مستقیم په خپل مقام یم که خزان را باندې راشي که بهار دې وطن کې همیشه زمونږ معذوره سړی عجز سړی ورزېدلی سړی بېحاله سړی خوښي
هغه چې لږ روان شي که نه خاورین صاحب بیا موږ وایو چې دی موږ څنګه خاورین کو په دې خاورو کې ورومنډو ټیک وایم که نه ملیوال صاحب خو دې ته به حوصله نه بیلی خپل سفر به دوامدار ساتئ اعصاب به خپل نه کمزوري کوئ ما ته یو ملګري وي دا صرف دې لپاره کومه یقین وکړئ چې زما د پښتنو سره زړه تړلی یو ملګري راته وی چې د سوشل میډیا باندې اکثر خلک کنځلو کې یا سپکه خبره وي زه مایوسه شوم وایم چې دا سوشل میډیا پرېږدم ما ورته وی دی بل سړي د کمزرفۍ د جهالت د ناپوهۍ سزا ته ځان له ولې ورکوي دا خو د هغه تربیت دی چې کمزورې خبره کوي خپل د اعصابو خورین صاحب کنټرول به د هېڅ چا په لاس کې نه ورکوئ زه د هغه خبرې ذمهوار یم کمه چې زه کومه د هغې اړو ذمهوار نه یم کمه چې ته کې دا که ته کنځل کې او که څه کې هغه وایي ته که سپکې سپورې وایه زه یې نه اورم غوږونه مې درانه دي نو لهذا کار به کوئ حوصله به نه بیلئ جانانه زلفې والا ستا د اوږدو زلفو نه ځار شم حوصله به نه بیلو او د خپل کلي د خان په ډاډ زمونږ د کلي چڼې اوس غواړي د خیرات په ځای قلنګ سبحان الله د چارسدې خان د یار ضرورتونه ما به خرڅ کړي په بازار ضرورتونه او زه یریږم محبت به رانه هېر کړي د اتوار نه تر اتوار ضرورتونه جاوید شاه درمان صاحب دپاره ډېره مینه ورکوي زمونږ صدر صاحب چې هغه راشي لکه ټولو یارانو ستاسو د راتګ اسحاق صاحب او زمونږ ملک صاحب هسې نه چې تاسو خفه شئ ورې اسحاق په پوډکاسټ کې ګران سوال هم کوي ورې دا مرحله راته هم پرته ده په دې به دا خبره راختمه کړو عجز صاحب که انبار وي راته پروت د مسایلو خو زه اورم شرنګا ستا د پایلو ستا د مینې عجیبه شان فلسفه وه چې قایل کړم بغیر د دلایلو عجز صاحب دا شیلا ارګینک ستانو دا د افسر افغان دی دا د دې وطن دی دا د پښتنو دی هره ممکنه هڅه به کوو چې خپل وطن آباد کړو او هر سړی به په ایماندار او سپېڅلي جذبه دا کوشش کوو ستاسو د راتګ د مینې د دغه لوی صبر برداشت کولو ډېره زیاته مننه کومه که ژوندي بیا به لیده کاته کوو بیا به داسې غونډې بیا به آبادي بیا به پېښوري هم آواز نه و پردې کمیسو ما ساز نه و دا برکت کې د پښتو ژبې انما داسې انداز نه و شروع کو کنده ہوئے چې ډېر زیات په پښتو مهربان دی ډېر محترم زموږ زما ورور اکثرالله جاوید شاه درمان صاحب د فردي اسناد پیوان د جماعت بېقرار نور برباره خپل نومونه راغلي دي خالد کریم دا باندې تاسو هغه راغلي دي ورور باندې ونه وکړئ د ټول وان روان چې باندې شکریه دا کومه سمه دوی موږ ته راځي هم روان دي